السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ وي د انټیګرال ولسم درس پیلو د انټیګرال په ولسم درس کې بیا هم د شپاړسم درس ادامه ده د دریم حالت نه چې موږ ووایو چې کچېرې یو جذري دافعې د جذر لاندې په صورت کې او مخرج کې او په تغییر طریقه سره هغه حلو څنګه کېدلی شي نو د دې لپاره موږ او تاسې خپله طریقه لرو نو دغه خزي کوم کې خزي په اول حالت کې موږ کار وکړو کچېرې د جذر لاندې کلوي تابعګانې راغلي اوسي نن په دې باندې کار کوو کچېرې جذر لاندې مسلسلي تابعګانې راغلي وي څنګه موږ کولی شو د تعویض د جنس هغه سوالونه حل کړو راځو لومړنی مثال کار کوو انټیګرال کوساین ایکس ضرب ساین ایکس تر جذر لاندې ډي ایکس دا سوال په کومې طریقې سره موږ حلولی شو تاسې وګورئ د دې چې کومه مشتق نیسو آیا دا پوره کوي هو بس خبره خلاص نو موږ داسې لیکو چې فرض کړه پی مساوي ساین ایکس डी पी مساوي کوساین ایکس डी ایکس شکل پوره شو چې شکل پوره شو نو اړتیا نشته دی ورته راځو چې مثال دا پروسیجر کې تطبیق کړو نو د دې په ځای پی تر جذر لاندې د کوساین ایکس डी ایکس په ځای شی لیکو डी پی ښه د انټیګرال پی ضرب پی د جذر لاندې ضرب डी پی معنا یو د جذر لاندې डी یو نو معنا دا چې 2 پر 3 پی مکعب تر جذر لاندې جمع شي نو معنا دا شوه نهایي نتیجه چې دا مساوي ساین مکعب د ایکس تر جذر لاندې جمع شي مکعب تر څومره سم راځو بل مثال کارو انټیګرال فرض کړه دا یو شکل ولري داسې ساین ایکس یا بالاخره وبخي داسې راغلی وي تانجان مربع د ایکس تر 15 جذر لاندې سیکند مربع د ایکس او डी ایکس دا سوال دی نو موږ وګورئ چې تانجان مربع ده کنه که دې په ځای موږ دا یو فرض کړو د دې مشتق دا پوره کوي هو یو مساوي تانجان د ایکس که डी یو پیدا डी یو مساوي سیکند مربع د ایکس डी ایکس وګورئ سیکند مربع د ایکس डी ایکس پوره شو خو راځي چې موږ گزارو انټیګرال دا څه شو یو مربع تر 15 جذر لاندې ضرب डी یو نو دا ازیه ده نو ته لیکي چې 15 په 15 او 2 و یو په توان ده یو په توان ده همدغه و د مخرج کې چې یو تر 15 جذر باندې جمع شي نهایي نتیجه دا شوه چې موږ لیکلی شو چې 15 پر و تانجان په توان ده و تر 15 جذر باندې جمع شي پوه شوئ که دومره پیچلی نه و راځو چې بل مثال پرې کوو یعنې که چېرته په مخرج کې وي مثالونه به درته اوس راځو ګورو که چېرته همدغه مسلسلي تابعګانې جذر لاندې وي خو مخرج کې څنګه حلول شو اګزامپل انټیګرال ده فرض کړه موږ داسې وایو چې डी ایکس فرض کړه داسې راځي چې موږ به داسې ولیکو چې ساین ایکس ضرب डी ایکس پر کوساین ایکس تر جذر لاندې دا څنګه پرېږدلی شي نو که دې موږ مشتق ونیسو یو مساوي کوساین ایکس डी یو چې کېږي منفي ساین ایکس डी ایکس منفي که دې راوړو منفي डी یو مساوي ساین ایکس ضرب डी ایکس په مقابل ساین ایکس डी ایکس پوره شو مشکل نشي انټیګرال د ساین ایکس डी ایکس په ځای چې لیکو منفي डी یو او د دې په ځای چې لیکو یو تر جذر لاندې منفي انټیګرال डी یو پر یو تر جذر لاندې منفي خپله डी یو پر یو دغه خرجه ده هغه دی موږ لیکو چې 2 ضرب یو تر جذر لاندې جمع شي نهایي نتیجه شو په نتیجه کې منفي 2 ضرب د یو قیمت شو کوساین ایکس تر جذر لاندې جمع شي دومره پیچلي دي راځو که چېرته په مخرج کې داسې یو مثال اوسي انټیګرال ده فرض کړه داسې موږ لیکل شوی چې کوسیکین مربع د ایکس डी ایکس او دلته راغلی اوسي چې کوتانجان د ایکس تر 9 جذر لاندې डी ایکس دا سوال حل کړئ डी ایکس وبخئ یو डी ایکس موږ لیکلی نو څنګه موږ کولی شو ښه د کوتانجان ته موږ مشتق ونیسو دا پوره کوي او منفي کوسیکین برابر منفي خو پروا نه کوي نو موږ لیکو چې یو مساوي کوتانجان د ایکس که डी یو پیدا کړو डी یو مساوي منفي کوسیکین مربع د ایکس डी ایکس کوسیکین مربع د ایکس डी ایکس ته منفي ته ویلې راشي منفي डी یو مساوي کېږي د فرض کړه کوسیکین مربع د ایکس डी ایکس
پوره شو قیمت گذاری د دې په ځای خو سیکل مربع د x dx په ځای شي لیکو منفي du د دې په ځای لیکو u تر اووم جذر لاندې منفي خو بیرون du پر u دا توان یو دی کنه u په توان د m نو بل اخره n پر معنا o پر o منفي یو شپږ u په توان د شپږ تر اووم جذر لاندې جمع سي نهایي نتیجه دا ده چې منفي o پر شپږ د u قیمت بیرته وضع کوي کو تانجان په توان د شپږ x تر اووم جذر لاندې اخره کې جمع سي کومه کاته یعنی دا د شپاړسم د ولسم درس لومړنۍ برخه وه اوس راځو بل حالت کارو جذري شکل په همدې سره پای ته رسېږي نو که چېرته اوس په جذري شکل کې موږ او تاسې یوه مستثنی تابع د توان لاندې واقع شي یا بله جذري تابع واقع شي یا لوګارتمي تابع واقع شي مثالونه سره کار کوو فکر کوم چې مستثناتي هم سره وویلې پولینومي هم سره وویلې اوس که چېرته یوه بله جذري تابع واقع شي لکه داسې انټیګرال دی فکر وکړئ سوال راغی جذر د x جمع یو تر جذر لاندې پر دوه جذر د x dx دا سوال راته حل ته پوهېږې جذر لاندې چې راغلی جذر x جمع یو دی جذر x جمع یو مشتق شی دی همدا دی نو بس پوره شو p مساوي یا u مساوي راځي چې ساده شي u مساوي جذر د x جمع یو du پیدا کړو چې du پیدا کړو چې کېږي یو پر دوه جذر د x ضرب dx عموما ته dx او جذر د x دوه ضرب دا پوره شو نو انټیګرال دا به ولیکي چې p وبخښئ u تر جذر لاندې او ضرب du د دې u جذر چې دی هغه ترجیح ده دوه پر درې u موقع تر جذر لاندې جمع سي دوه پر درې خپله نهایي نتیجه ده د u قیمت چې دی جذر د x جمع یو کل په توان د درې تر جذر لاندې جمع سي عموما ته راځو یو بل مثال کارو انټیګرال ده فرض کړه داسې راشي چې جذر د x دوه جذر د x منفي یو کل په توان د پنځه تر یولسم جذر لاندې پر جذر د x dx معمولي کړو دلته اصل په صورت کې راځي دا سوال حل کړه د دې سوال د حل لپاره نو موږ بیا هم همدا دی ځکه که دې موږ مشتق ونیسو دا پکې شته دی نو معنا داسې کېږي چې دوه ضرب جذر د x منفي یو ښه dp وپیدا کړو چې dp پیدا کړو بالاخره څو کېږي دا دوه خو خپله د دې مشتق شی دی یو پر دوه جذر د x dx دا دې سره خلاص شو جذر د x دا پوره کړو او چې پوره کړو نو معنا دا شو چې انټیګرال p په توان د پنځه تر یولسم جذر لاندې dp چې دا پوره شو نو موږ څنګه کولی شو یولس پر دغه قضیه ولرو n پر n جمع یولس او یولس او پنځه شپاړس p په توان د شپاړس تر یولسم جذر لاندې جمع سي نهایي نتیجه کې دا ساده کړو نو موږ کولی شو چې دا ولیکو چې یولس پر شپاړس د p قیمت څو دی د p قیمت دی جذر د x دوه دانې جذر د x منفي یو کل په توان د شپاړس تر یولسم جذر لاندې جمع سي عموما سخت نه و اسانه و خیر نور باندې هم پیږي یو موضوع دغه درس بل پاتې دا و خیر کار اوس که چېرته همدغه جذر لرونکي تابع بېرته په مخرج کې اوسي څنګه یې حلولی شو راځئ چې یو مثال کار مثال انټیګرال د dx پر فکر وکړه جذر د x ضرب جذر د x منفي یو دا سوال حل کړئ د دې سوال د حل لپاره طریقه څه ده نو ګورئ که دا موږ یو فرض کړو دا نه پوره کوي راځئ چې مثال یې حل کړو لیکو b مساوي جذر د x منفي یو dp مساوي کېږي د دې چې موږ مشتق ونیسو یو پر دوه جذر د x ضرب dx دلته dx پر جذر د x شته دوه پکې زیات دي اطراف ضرب دوه dp مساوي شو دا د دې سره خلاص شو یو پر جذر د x ضرب dx قیمت گذاری انټیګرال ده دا چې شو دې په ځای لیکو چې 2 dp او د دې په ځای دا دې دواړو په ځای ولیکو کنه dx پر جذر د x داسې 2 dp او دې په ځای لیکو چې p تر جذر لاندې دا دوه خپله dp پر p دا دی du پر u تر جذر لاندې د دې چې یو شکل 2 ضرب p تر جذر لاندې جمع سي نهایي نتیجه دا دوه په دوه کې څلور د p قیمت بېرته وضع کړه جذر د x منفي یو تر جذر لاندې جمع سي عموما ته دومره پیچلی دی راځو چې دغې برخې یو مثال هم کار کړو اگزامپل انټیګرال د dx پر
ولیکل شي چې 3 جذر د x جمع 15 تر اتم جذر لاندې او دلته ولیکل شي چې جذر د x ضرب راځي چې یو تغیر شکل ورکړو تغیر شکل په دې باندې راځي یعنی چې لږ واضح په پوه شي چې دا څو د تاسو ته جمع نشي انټیګرال ډبل سی ولیکو چې فرض کړئ یو پر 3 ضرب جذر د x جمع 15 تر اتم جذر لاندې ضرب dx پر ضرب جذر د x نو دغه برخه موږ یو فرض راځي چې دا یو فرض یو مساوي کېږي 3 ضرب جذر د x 3 ضرب جذر د x جمع 15 چې du پیدا du مساوي 3 خپل د دې قیمت څه ده یو پر 2 جذر د x ضرب dx شیف کې زیاتې 3 پر 2 اته 2 پر 3 کې ځای 2 پر 3 دا د دې 2 سره دا د دې 3 سره خلاص نو چې 2 پر 3 du مساوي شو یو پر جذر د x dx راځي چې دا قیمت گذاري وکړو دې ځای نو انټیګرال چې قیمت د dx پر جذر د x قیمت دغه دی د دې قیمت معلوم ده د دې قیمت په موضوع یو پر فرض یو پر دا موږ لیکو یو پر u دې کنه u تر څوم جذر لاندې تر اتم جذر لاندې ضرب dx پر جذر د x قیمت څه ده 2 پر 3 du خدا 2 پر 3 به خپل ولیکو u په توان دی یو نو لیکو چې اته پر اته منفي یو و ضرب u په توان دی تر اتم جذر لاندې بالاخره دا وسابقو دو پاتو کې 14 پر و تر اتم جذر لاندې د u قیمت څه ده د u قیمت ده 3 ضرب جذر د x جمع 15 کل په توان سو و اخره کې جمع سی په دې سره ولسم درس هم پای ته ورسېد هیله مند یم چې تاسو پوه شئ